د تیر په څیر 1499 کال کې هم امنیتي ستونزې د مخابراتي پوښښ د پراختیا په لاره کې لوی خنډ وې چې له کبله په ټول هیواد کې 308 مخابراتي ټاورونه په قسمي یا هم بشپړ ډول تخریب شوي دي. زموږ د ارقامو له مخې په تیر 1499 کال کې 162 مخابراتي ټاورونه بشپړ تخریب شوي او 146 نورې په قسمي ډول زیانمن شوي دي. له دې جملې 88 د افغان ټیلیکام، 88 د اتصالات، 88 د افغان بیسیم، 23 د MTN او 40 ټاورونه د روشن مخابراتي شبکې اړوند چې د تخریب له امله مخابراتي سکتور ته لږ تر لږه 15 میلیونه ډالر زیان اوښتی. همداراز موسک کال تقریبا 1200 مخابراتي ټاورونه چې د ټولې مخابراتي شبکې 18% جوړوي تر امنیتي تهدید لاندې او د 4 ساعته فعالیت مخه یې نیول شوې وه. زموږ غوښتنه له ټولو لوریو، هیوادوالو، ځایي مسؤلانو، قومي متنفذینو نه دا ده چې مخابراتي زیربناوې زموږ د راتلونکو 100 کلونو لپاره عامه شتمني ده او پر وړاندې د شته ګواښونو له منځه وړلو کې له موږ سره همکاري وکړي.